مخکې خو راغلی مېلمنو ته د زړه د تل نه سړي مړ شي په خصوصي توګه فاروق باهل صاحب ته چې هغه زموږ محفل یې شوشته کړه د غزل نه مخکې یو دوه درې شعره چې د مینې یار مې وبایلو ناکام کلي ته راغلم چې د مینې یار مې وبایلو ناکام کلي ته راغلم له پېغوره یارېدمه په ماښام کلي ته راغلم مننه او دا د مینې نه ډک زړه څنګ په کابو کې کړم وخته دا د مینې نه ډک زړه څنګ په کابو کې کړم وخته چې له ډېرو مودو پس مې د ګلفام کلي ته راغلم مکتي شعر به درته پکې وایم چې ستا ښایست د تخیل په رنګینیو کې رانغاړم ستا ښایست د تخیل په رنګینیو کې رانغاړم په غزل پسې انګاره د الهام کلي ته راغلم مننه اختر مناسبت سره یو څو شعرونه دي چې په ځان مو وزمیل توده سړه وختونه د ژوند په ځان مو وزمیل توده سړه وختونه د ژوند د غم په دشتو کې مو تېر کړل اخترونه د ژوند مننه مونږ د ژوند هرې یوې سختې ته ورغاړه وتو مونږ د ژوند هرې یوې سختې ته ورغاړه وتو مونږ زغملي دي ټول عمر ګزارونه د ژوند مننه او د مسافرو زندګي د بېوسۍ زندګي د مسافرو زندګي د بېوسۍ زندګي په هر یو ګام یې کتل کېږي ارمانونه د ژوند مننه فاروق صاحب شعر دی چې راشه چې نوی انقلاب په پښتونخوا راولو راشه چې نوی انقلاب په پښتونخوا راولو راشه دې خلکو ته چې ووایو نظمونه د ژوند مننه راشه چې نوی انقلاب په پښتونخوا راولو راشه دې خلکو ته چې ووایو نظمونه د ژوند او ننجاڼه خلکو د ژوند په معنا نه پوهېدل ننجاڼه خلکو د ژوند په معنا نه پوهېدل کني په هره لار مو بل کړل مشلونه د ژوند مننه هم هغه کس راته کوي د اتفاق خبرې فاروق صاحب هم هغه کس راته کوي د اتفاق خبرې چې کوم ظالم هم هغه کس راته کوي د اتفاق خبرې چې کوم ظالم راله وران کړي محفلونه د ژوند مننه هم هغه کس راته کوي د اتفاق خبرې چې کوم ظالم راله وران کړي محفلونه د ژوند او خونده بیا دې کړو د مینې د ارمان مازدیګر فرمان صاحب مکتي شعر ده خونده بیا دې کړو د مینې د ارمان مازدیګر بیا په انګار باندې بسیا شول تنورونه د ژوند مننه